محترم رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخوند پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه لومړی د اسلامي امارت محترمو مسؤلینو، درنو او معززو استادانو، علمي او مسلکي کدرونو او په غونډه کې راټولو شویو عزتمنو حاضرینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله تعالی شکر ادا کوم چې الحمدلله نن ورځ د علم او پوهې په ډګر کې د هیواد د بچیانو د سالمې ښوونې او روزنې په موخه له تاسې درنو او قدرمنو شخصیتونو سره د خپل پیغام شریکوم. الله تعالی مو سرلوړي او په خپلو چارو کې بریالي ولره. محترمو استادانو او د هیواد علمي او مسلکي کادرونو، لکه څرنګه چې تاسې ته معلومه ده، الحمدلله نن د الله تعالی په فضل او د اسلامي امارت د مجاهدینو د بېساري قربانیو په برکت له څه باندې 40 کلونو ناخوالو او جګړو وروسته په هیواد کې سرتاسري امن راغلی، د اشغال ټغر ټول شوی، ملوک الطوایفي او د قدرت جزیرې ختمې شوې، قومي، ژبني، سمتي او مذهبي توپیرونه له منځه وړل شوي او په ټول هیواد کې اسلامي نظام قایم شوی دی. محترمو حاضرینو، خوشحاله یم چې داسې یو مجلس ته خپل پیغام استوم چې د هیواد علمي پانګه او کادرونه له هیواد څخه بهر د زده کړو له بشپړولو وروسته بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي او د اسلامي امارت لوړ رتبه مسؤلین یې د شراغلاست په مجلس کې قربانه دي. د دې هیواد او مسلمان ملت د دشمنانو له هڅو او شومو دسیسو سره سره هیواد ته ستاسې راتګ په دې معنا دی چې تاسې له خپل هیواد او ملت سره مینه لرئ او د خپل ګران هیواد د آبادۍ، پرمختګ، پر ځان بساینې او رغونې ترڅنګ مو د خپلو وطنوالو هوساینې ته کلکه ملا تړلې ده. د هیواد قدرمنو علمي او مسلکي کادرونو، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. ساتل، پالل، رغول او جوړول یې د ټولو هیوادوالو اسلامي او ملي وجیبه ده. خو دا مسؤلیت تر بل هر چا زیات د پوهنتونونو او تعلیمي مراکزو د استادانو پر غاړه دی چې د هیواد د آبادۍ، پر ځان بسیاینې او د ولسونو د هوساینې لپاره د علمي، مسلکي او تخصصي بشري ځواک د روزنې چارې په ښه ډول سرته ورسوي. هیله لرم چې تاسې او ستاسې په څیر پر دین او هیواد او ملت مین علمي کادرونه به د هیواد د ټپونو مرهم کړي. د هیواد د بیا رغونې لپاره به د شرایطو په پام کې نیولو سره نوي علمي او پرمختللي عملي پلانونه جوړ کړي. پر معادنو او طبیعي زیرمو به څېړنې وکړئ. د اوبو د پراخو سرچینو د ښه مدیریت لپاره به عالي طرحې او پلانونه جوړ کړئ. د هیواد د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د معیاري میکانیزه کولو په برخه کې به د علم او مسلک پر مټ د هیوادوالو لاسنیوی وکړئ او بالاخره به د خودکفایي او پر خپلو پښو د درېدو لپاره ښه زمینه مساعده کړئ او ستاسې په څیر د علمي کادرونو د نه ستړي کېدونکو هڅو او د الله تعالی جل جلاله په نصرت به په لنډ وخت کې د افغانستان د لا پرمختګ او ترقۍ شاهدان واوسو ان شاء الله العزیز. قدرمنو حضارو او د هیواد علمي شخصیتونو، اسلامي امارت پر خپلو علمي کادرونو او مسلکي اشخاصو بشپړ اعتماد او باور لري. د هیواد ځوان نسل یې د ښې روزنې په موخه ستاسې په واک کې درکړی دی او پوره هڅه کوي چې هیواد او هیوادوالو ته د لا ښه خدمت او پرمختګ زمینه برابره شي. دا هیواد زموږ او ستاسې دی. آبادي، ثبات، هر اړخیز استحکام او پرمختګ یې هم پر موږ او تاسې پورې اړه لري او د دې لپاره به ټول په ګډه هلې ځلې کوو. په پای کې یو ځل بیا ستاسې ټولو قدرمنو او معززو استادانو او علمي او مسلکي کدرونو ته په خپلو علمي چارو کې له الله تعالی څخه کامیابي غواړم. سرلوړي او پیاوړي اوسئ. الله تعالی مو حفاظت وکړه. والسلام. الحاج ملا محمد حسن اخوند، د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزراء.